د هیواد د مالیې وزارت لخوا د دولتي مامورینو د دریو سنبلې، میزان او عقرب میاشتو د معاشاتو د یو ځای ورکړې له پرېکړې وروسته دلته په ننګرهار کې د ملکي ادارو مامورین خوښ دي. وایي د اسلامي امارت له دې اقدام سره به اقتصادي ستونزې تر ډېره حل او د ژوند چارې به یې منظمې شي. د دوی په خبره اسلامي امارت په دې اعلان سره وښودله چې د خپلو کارکوونکو حقوق ورته لومړیتوب لري او ورکړې ته یې ژمن دي. کوم اعلان چې موږ واورېدلو واقعا ټول مامورین په دې باندې خوشحاله دي، ځکه چې دغه 2-3 میاشتې مامورین ډېر د ستونزو سره مخامخ وو، او که دغه معاشونه وشي نو یو خو دا دی چې هم به مامورین خپلو وظیفو ته صحیح راځي، خپل کارونه به صحیح منظم ترسره کوي، یو بل دا دی چې دوی هغه د اقتصادي مشکلات چې دي هغه به هم حل کېږي. د مالیې محترم وزارت د دغه اقدام نه ملاتړ کوم، ځکه چې ملکي مامورین د دغه جامع یوه هغه ځپلې او خواره طبقه ده چې اوسه پورې غیر د معاشونو بله کومه عایداتي منبع نه درلوده. دا چې د 3 میاشتو د معاش د ورکړې فیصله کړې، نیک اقدام یې کړی، خدای دې نور هم ورته بری ورکړي. په همدې حال کې چې چودبه مامورین وایي هیله دي چې اسلامي امارت به د معاشاتو ترمنځ تر ډېره انډول په پام کې نیسي او د ژوند اړتیاو ته په کتو به یې معاشات لوړوي. یاره موږ دغه چې چودبه مامورین چې یو دغه ته 5,500 یا 5,400 روپۍ معاشات راکول کېږي، دغه د موږ لپاره ډېره یو مشکله خبره ده. نو دغسې هغه تېر حکومت موږ سره وعده وکړه چې موږ 2,000 روپۍ د چودبه مامورینو ته معاشات زیات کړي دي ورته، او په هغې باندې څه غور ونه شو او هغه زموږ ارمان پوره نه شو. نو اوس موږ د دغه حکومت نه دغه تېنه غواړو چې دغه د چودبه مامورینو مشکلات، ستونزې دغه به ځان سره په نظر کې ونیسي. اخوا هټیوال هم خوښ دي که د دولتي کارکوونکو د معاشاتو د ورکړې لړۍ منظمیږي نو د دوی کار روزګار به هم ورسره تر ډېره وغوړېږي. طبعا کاروبار چې ده که چېرته مالیې وزارت دې معاشات ورکړي دي هغې ته مامورینو ته، نو زموږ کاروبار به هم ښه شي، ورسره هغو به راشي، پیسې به ورسره کور دپاره به سودا واخلي، هر څه به ورته برابر شي. نو چې هغوی معاشات وانخلي، موږ نه سودا ونه کړي، زموږ طبعا زموږ دوکانداري هم ورسره خرابېږي. د افغانستان اسلامي امارت تر واکمنېدو وروسته تر اوسه ټولو دولتي کارکوونکو ته د اسد میاشتې معاشات ورکړل شوي، خو د مالیې وزارت د تازه اعلان له مخې به ژر د 3 سنبلې، میزان او عقرب میاشتو معاشات هم یو ځای ورکړل شي.